ابراهیم ادهم څوک دی؟ د شرق په ادبیاتو کې څه رول لري؟ د څه شي سمبول دی؟ سلامونه، ستړي مشئ درنو اوریدونکو. تاسو به په تیرو بحثونو کې د شرق د شخصیتونو په اړه د بحثونو لړۍ اورېدلې وي. نن راځو په شرقي ادبیاتو کې د یوې مشهورې څېرې په اړه خبرې کوو. دا کس ابراهیم ادهم نومیږي. ابراهیم ادهم څوک دی او ولې په شرقي ادبیاتو کې دومره ډیر یادېږي او په بیلو سمبولونو کې تر استفاده کیږي؟ ابراهیم ادهم په اړه په پښتو ادبیاتو کې هم کیسې شته دي، خبرې شته دي، په شعر او شاعرۍ کې راغلی دی. همدارنګه په نثري کیسو کې هم د ابراهیم ادهم یادونه شوې ده. په دې اړه چې ماته څومره معلوم دي، د الهام جمالزي یو ناول هم دی د ابراهیم ادهم پر پلونو. نو په ټوله کې پر دې غږیږو چې په شرقي ادب کې په تیره په پښتو، فارسي، عربي، ترکي او اردو ادب کې د ابراهیم ادهم نوم ولې یادېږي او ولې مشهور دی؟ ابراهیم ادهم د نورو ډیرو شرقي شخصیتونو په څیر هغه کس دی چې په اړه ډیر کتبي معلومات نشته دي. تر ډیره د په اړه چې کوم معلومات دي هغه نقلي دي، له خلکو نه نقل شوي دي او تر ډیره په هغه پسې په تصوفي حلقو کې کیسې په تیره بیا الهام بخښونکې کیسې جوړې شوي دي. ابراهیم ادهم د بلخ بادشاه و، د افغانستان د اوسني ولایت بلخ، او دلته له شان او شوکت او دبدبې ډکه پادشاهي لرله او ویل کېږي چې دا د 2مې هجري شاوخوا یا د 3مې هجري او د 2مې هجري ترمنځ پیړۍ وه. نوموړي هلته ډېر شان او شوکت درلود، شتمني یې درلوده، ښې خزانې یې درلودې، له ځانګړي ځای د سیمې په پاچاهانو کې برخمن و. یوه شپه ویل کېږي چې هغه د خپل خوب په تخت کې ویده دی، په خپله کوټه کې. ناڅاپه په بام د ګامونو غږ اوري چې څوک په بام باندې ګرځي. دی حیرانېږي، راولاړېږي او غږ ورباندې کوي چې ته څوک یې؟ هغه غږ ورکوي، وایي چې زه یو دوست یم، یو ملګری یم. نو ابراهیم ادهم ورته وایي چې ته نو په بام باندې څه کوې؟ هغه ورته وایي چې زما اوښ ورک شوی دی. ابراهیم ادهم ورته وایي ته څه ساده سړی، د پادشاه د کوټې بام ته راغلی او په بام باندې بیا اوښ پلټې، اوښ دې ورک شوی دی، او وایي چې زه ملګری یم یا دوست یم. په بام باندې چا اوښ پلټلی دی، اوښ بام ته خیږي. نو هغه کس ورته وایي نو ای ساده سړی، خو ته چې په وریښمني جامو کې د پادشاهۍ په تخت، په زرین تخت باندې پروت یې او خدای لټوي. دا مسله د ابراهیم ادهم لپاره غټه خبر جوړیږي او په همدې سوچونو کې وي. سړی ورک شي او لاړ شي په خپله مخه. نو ابراهیم ادهم په سوچونو کې ډوب وي. سبا چې کله رسمیت پیلیږي، غلامان، وزیران او ارګا بارګا درېږي او سلګونه غلامان درېږي، لسګونه وزیران راځي دربار ته او نوي کارونه پیلیږي. نو ابراهیم ادهم په سوچونو کې ډوب وي چې دربار ته یو ناپېژانده کس راځي. نو دا کس خیرنې جامې لري، ګډوډ سړی دی، راځي سیده دربار ته او پادشاه ته مخامخ درېږي. په پادشاه باندې د ده دا حرکت ډېر بد لګېږي، په ابراهیم ادهم باندې، او له ده نه پوښتنه کوي، وایي ته څه کوې، ته څوک یې؟ نو هغه ورته وایي چې زه خو مسافر یم او د کاروانسرای ته راغلی یم. ابراهیم ادهم ورته وایي ته څه ساده سړی، دلته زما ارګا او بارګا ده او پادشاهي ده او حکومت دی، او ته راغلی او وایي چې زه کاروانسرای ته راغلی یم. نو هغه له ابراهیم ادهم نه څو پوښتنې کوي. د دې پوښتنو په پایله کې ابراهیم ادهم حیرانېږي. مثلا ابراهیم ادهم ته وایي ته ښه چې کاروانسرای نه دی، نو تر دې مخکې چې ته دلته پادشاه شې څوک و؟ هغه ورته وایي چې دلته زما پلار و پادشاه و. نو بیا ورته تر پلار د مخکې څوک و؟ دی ورته وایي چې زما نیکه پادشاه و. بیا ورته تر نیکه مخکې دی؟ نو دی ورته وایي چې زما غور نیکه او همداسې مخ ته ځي. نو وایي چې له نیکونو مې دا پاچاهي راپاتې ده. نو دی ورته وایي چې که چېرته دا کاروانسرای نه وای او ورځ په ورځ هغه خلک نه تلای او نوي نه راتلای، یا ته چې ځې بل څوک چې راځي، نو دا خو د تګ راتګ لاره شوه. یو سړی اړوي تر څه مودې پورې دلته وي او بل سړی راځي ځای نیسي، نو دا کاروانسرای شو، دا خو ستا پادشاهي نه شوه. نو ابراهیم ادهم ته وایي تر تا وروسته به څوک راځي؟ دی ورته وایي چې زه نه پوهېږم، شاید زما زوی راشي. نو ورته وایي چې دا کاروانسرای دی او ما ته مه وایه چې دا کاروانسرای نه دی او ستا سلطنت دی، ځکه سلطنت چې وي هغه دایمي وي او بیا ختمیږي نه. تصوفي حلقې نقل کوي یا د شخصیتونو تاریخونه چې په همدې سره دا سړی ورکېږي او ابراهیم ادهم له خپلو سوچونو، فکرونو او اندېښنو سره یوازې پرېږدي.
نو دا هر څه پر ذهن ډیر بد اغیز کوي او دای حیرانیږي چې دا څه کیسه ورسره روانه ده. یو ځل د شپې هغه کس راغی او داسې خبره ورته وکړه چې ته په نرم زرین تخت او همدارنګه ورېښمني جامو کې پروت یې او په دې لټه کې چې خدای پیدا کړي او په خدای پسې او نن بیا دا ورته وایي چې دا پادشاهي او دا سلطنت هر څه چې دي دا کاروانسرای دی او په دې کاروانسرای کې نو څه کوي. نو په همدې سوچونو کې ډوب وي چې خپلو درباریانو ته وایي چې چورت مې خراب دی نو باید په ښکار پسې لاړ شو. نو ابراهیم ادهم له خپل درباریانو له خپلو ارګا وارګا سره روانیږي، پاس باندې سور وي، له ځان سره باز هم اخلي او آس هم ورسره وي او ښکار ته ځي. دی فکر کوي چې په دې سره به فکر یو څه آرام شي او له اندېښنو او تشویشونو به خلاص شي. ښکار ته ځي، ډېر لرې ځي، نو یوه هوسۍ په نښه کوي چې دی به هغه ولي په دې هوسۍ پسې کېږي، په آس پسې هم دی. چټک یې په هوسۍ پسې آس خشی کړی دی او هوسۍ هم ډېره چټکه ده. هوسۍ دښته په مخه نیسي او دی هم له شا ورپسې دی، خو په دې جریان کې یو غږ اوري چې درته وایي چې ویښ شه. دی داسې ښایي چې واقعي غږ یې نه دی اورېدلی، خو دا غږ ډېرېږي او ډېرېږي او درته وایي چې ویښ شه او ویښ شه. نو خلک وایي یا ناقلین وایي یا هغه کسان چې دا خبرې رانقلوي هغه وایي چې دا د خضر علیه السلام غږ و او درته یې ویل چې ته ویښ شه او دا غږ یې 4 ځله واورېد، خو د باک را نه وړه او داسې وښوده چې ګواکې د غږ نه اوري. نو کله چې هوسۍ ته نږدې کېږي، هوسۍ مخ ورته راړوي او ورته وایي چې ته همدې لپاره پیدا شوی چې ما تعقیب کړې او ما ښکار کړې، ویښ شه او بیدار شه. په همدې سره ابراهیم ادهم چې له خپل پوځ او له خپل عسکرو بیل شوی دی حیرانیږي. د هوسۍ له ښکار نه لاس اخلي، آس دروي او ورو ورو روانیږي. په دې سوچونو کې دی چې څه وکړي او څه ونه کړي. دا هغه څه دي چې د ابراهیم ادهم په ژوند کې د بدلون یا د نوي ژوند د پیل یو ټکی ګڼل کېږي. په همدې سره د ابراهیم ادهم ژوند بدلیږي او د ناقلینو په باور چې هغه خپل ارګا بارګا سلطنت او پادشاهي پرېږدي او نوي ژوند ته مخه کوي چې نوی ژوند یې هماغه د تصوف، خدای ته د تګ، له مخلوق او مادي دنیا د لرې تګ او لرې والي ژوند دی. ابراهیم ادهم له ښکار نه راګرځي او پریکړه کوي چې خپل ژوند بدل کړي او خپل ځان ته متوجه کیږي او دا هر څه تصادفي نه بولي او په دې باور دی چې کوم څه روان دي. حیرانیږي، نو هیجاني وي یا هغه خبره ورخطا وي، راګرځي، له لرې یو شپون او رمه ورته ښکارېږي. دی په هغې لورې ورځي، په آس باندې سپور دی ورځي. که ګوري چې دا شپون یا خپل شپون دی، د ده د دربار رمې راوستلې دي دښتې ته، نو ورځي. چې کله ورنږدې کېږي، شپانه ته وایي چې خپلې جامې ماته راکړه. د پاچای تاج جامې، هغه زرینې جامې چې کومې قبا چې دوی ورته وایي، او همدارنګه خپله تور او ټول آس هر څه ده ته ورکوي. له هغې خوا نه د رمې، ځینې وایي چې د رمې نیمایي او ځینې وایي چې همداسې روانېږي، له ځان سره بیایي او یو اوږد سفر پیلوي. دا سفر د خدای په لټه کې وي او دی له اوږدو دښتو، سختو غرونو او خورا پیچلو لارو تیریږي او هڅه یې دا وي چې ځان خدای ته ورسوي او په ټولو لارو باندې دی د خدای عبادت کوي، له خلکو سره راشه درشه کوي، له خلکو سره پوښتنې کوي، له خلکو نه د دوی د احوال په اړه پوښتنې کوي. او په همدې لړ کې ابراهیم ادهم ځان د 14 کاله سفر په نتیجه کې مکې ته رسوي. هلته گزاره او ژوند پیلوي، هلته په سختۍ ژوند کوي او هڅه یې دا وي چې د خدای رضا حاصله کړي. ډېر سخي سړی وي، په خپله کار کوي، بوټي راښکته کوي، هغه په بازار کې پلوري او بیا بیرته د همدې پیسو نه خپلو ملګرو ته، بېوزلو ته ډوډۍ ورکوي او ډوډۍ اخلي او دوی مړوي. ډېرې مودې په دوی کې تېرېږي، 14 کاله تېرېږي. دی د ده اوازې هر خوا خورې شوي وي چې ابراهیم ادهم د خدای دوست دی او په سفرونو دی او د خدای په لټه دی او داسې ځوانمرده سړی دی او خپله پادشاهي یې پرېښې ده او د خدای د پادشاهۍ په لټه کې دی. کلونه تېرېږي، تقریبا 14 کاله وروسته په ده پسې زوی ورځي مکې ته. دی هلته ویني، اول کې خو یې نه پېژني، وروسته له خلکو نه پوښتنه کوي چې ابراهیم څوک دی او خلک د دوستانه ورته کوي چې ابراهیم خو زموږ دوست دی، زموږ مشر دی او د خدای دوست دی او زموږ پالونکی دی.
نو د زوی خو د بلخ پادشاه وي، خلک ورسره ډېر ښه برخورد کوي. نو یوه شپه د ابراهیم ادهم یو ملګري ته عذرونه کوي چې دی له خپل پلار سره مخامخ کړي. نو بیا هغه ورسره دا مني او ورځي او دی له خپل پلار سره مخامخ کوي. ابراهیم ادهم چې څنګه خپل زوی ګوري نو په د باندې مینه راځي. نو دی چې کله په غېږ کې نیسي څو شېبې وروسته د زوی ساه ورکوي. نو وروسته له ابراهیم ادهم نه خلک د دې په اړه پوښتنه کوي او ابراهیم ادهم ته دلداري ورکوي چې ګواکې ستا زوی خو وفات شو. دی په دې باندې خفه کېږي نه، وایي چې کله دی زما غېږې ته راغی نو زه په دې پوه شوم چې زما مینه ورسره پیدا شوه او زړه مې د ده په طرف کوږ شو. وایي نو ما خدای ته سوال وکړ چې خدایه که د اولاد مینه ما ستا له مینې لرې کوي نو یا ما او یا مې د زوی ساه واخله. نو په همدې سره زوی وفات کېږي او مېرمن یې بیرته راستنېږي بلخ ته او خپله پادشاهي چلوي. نو ابراهیم ادهم په شرقي ادب کې خورا مشهوره څېره ده چې هغه له تکبر، له پادشاهي او له مادي دنیا د تګ سمبول ګرځېدلی دی. یعنی یو کس راځي خپله پادشاهي سلطنت او هر څه پرېږدي، د خدای د خدمت او د خدای د مخلوق خدمت ته مخه کوي او په دې باندې پوهېږي چې یوازې پادشاهي او یوازې سلطنت او یوازې شتمني د خدای د رضا حاصل نه دی یا په دې سره خدای رضا نشي حاصلولی، بلکې خدای ته د نږدې کېدو ډېرې لارې دي او دی هم همدغه لارې خپلوي. له هغه نه ډېر مشهور نقلي قولونه پاتې دي، د ده نه ډېرې مشهورې کیسې پاتې دي. مثلا دی وایي چې کله ما د خدای مخلوق ځوروي زه د هغې په وړاندې غبرګون نه ښیم، بلکې له دې نه خوند اخلم او فکر کوم چې زما په زورولو سره هغه خوشحاله کیږي او خدای له ما نه راضي کیږي. مثلا دی چې کله مکې ته ځي په یو وخت کې په کښتۍ کې سپور وي نو د کښتۍ یو جوکر وي یا یو مسخره وي، هر شیبه راځي په ده باندې مسخرې کوي یا د ده په جامو باندې د ده په ویښتو باندې. دی وایي چې زه له دې نه ځورېدم او دا مې د خدای له طرفه ګڼل او دا مې د خدای له طرفه یو امتحان ګاڼه. نو یو وخت کې کښتۍ ډوبېږي او د کښتۍ دا ماڼو یا د کښتۍ مالک چې دی هغه وایي چې د کښتۍ د سپکېدو لپاره باید یو تن سمندر ته وغورځوي. نو پریکړه کوي چې ابراهیم ادهم وغورځوي ځکه دی د دوی په نظر یو خیرن سړی و او باید غورځولی وی. نو ابراهیم ادهم وایي هماغه شیبه وه چې ما فکر وکړ چې بس خدای له ما نه راضي دی او زه به نور د خدای د وصلت او له خدای سره د یو ځای کېدو خوند څکمه. خو بیا نه کېږي او دی نه غورځوي. په جومات کې یو ځل دی په خپلو سفرونو کې په یو جومات کې وي چې د جومات خادم راځي او هغه وهي او دته په جومات کې ځای نه ورکوي او دی وایي چې زه کله کش کولم نو زما سر به د زینو په پله لګېدلو او وینې به ترې راتللې او له هر وار لګېدو سره ما له دې وینو راتګ نه خوند اخیست. بل د عسکرو د وهلو نه یوه قصه ده چې په یو ځای کې عسکر دی په خپلو سفرونو کې یو ځای عسکر دی نیسي او ورته وایي چې ته څوک یې او چېرته روان یې؟ نو دی ورته وایي چې زه د خدای په لټه کې یم او ځم په یو نامعلوم سفر روان یم. نو عسکر دی وهي او رټي او سپکوي، خو وروسته چې دی پوهېږي چې دی د خدای دوست دی او ابراهیم ادهم دی نو راځي د ده عذرونه کوي او له ده نه بخښنه غواړي. د ابراهیم ادهم په اړه ډېرې کیسې دي. مثلا د به په مکه کې بوټي وهل، تلو بغرونو ته بوټي به وهل او د پنډې به یې راپشا کولې، بیا به یې په ښار کې اخیستل او بیا به یې په هغې ډوډۍ اخیسته او بیا به یې په مسکینانو او غریبانو تقسیموله، سره له دې چې د خپل اقتصادي وضعیت هم دومره غوره نه و. ډېرې مهمې خبرې د ده په اړه نقل شوي دي. مثلا وایي چې انسان له مخې نه باید 3 پردې لرې شي چې دی د ده پر مخ د خوښۍ او سعادت دروازې خلاصې شي. مثلا وایي که خدای د هر څه پادشاهي ورکړه د دواړو جهانونو بریالی وبلل نو دی باید دومره خوشحاله نشي چې ځان ورک کړي. او بل که مثلا خدای دته د 2 عالمونو پادشاهي ورکړې وه یا مثلا په 2 عالمونو کې دته قدرت او ځواک او مقام ورکړی و نو بیرته یې ترې واخیست دی باید خفه نشي. او بل که هر څه د ده چا ستاینه کوله نو دی لاره ورکه نه کړي او که چیرته د خلکو په ستاینه او صفتونو د خپله لاره ورکه کړه نو دی به وایي سعادت ونه ویني او دا د ټیټوالي نښه ده.
یعنې په دې معنا که تاسو هر څه لرئ په هغې باندې غرور مه کوئ، که هر څه درنه واخیستل شول په هغې باندې زړه مه ماتوئ، او که خلکو ستاسو ستاینه کوله چې ته والا داسې او داسې پیسې لري او داسې استعداد لري او داسې شتمني لري، په دې باندې به ته ځان نه ورکوې، ځکه دا ستاسې د ټیټوالي نښه ده. او که چېرته تا ځان په دې باندې ورک کړ نو په دې معنا چې ته د دې شیانو ظرفیت نه لري. نو ابراهیم ادهم دغسې یو کردار درلود په خپل ژوند کې چې له همدې امله بیا وروسته ادبیاتو ته راځي. په شرقي ادبیاتو کې په دري، فارسي، عربي، ترکي او پښتو ادبیاتو کې د هغه نوم ډېر یادېږي. نو دا چې نوم یې ولې یادېږي همدغه لاملونه دي. یو خو دا چې خپل سلطنت پرېږدي، د دې سمبول ګرځېدلی دی چې یو انسان د خدای لپاره، د خدای د مخلوق لپاره له هر څه تېرېدلی شي. د ځوانمردۍ سمبول ګرځېدلی دی چې په خپله هېڅ نه لري خو د نورو د مړښت لپاره کار کوي. له دنیا سره د مینې نه لرلو سمبول ګرځېدلی دی چې سره له دې چې پادشاهي لرله، ارګا او بارګا یې لرله، 40 فیلانو به یې شتمنۍ وړلې او یوې بلې خوا ته به یې ګرځولې. خو دا هر څه پرېږدي او د خدای د مینې لپاره، د خدای د مخلوق له مینې لپاره دا هر څه قربانوي. د ابراهیم ادهم په اړه خبرې ډېرې دي، زما په نظر دومره کافي ده. هغه کسان چې غواړي د ابراهیم ادهم په اړه لا ډېر معلومات پیدا کړي، دوی کولی شي د انټرنیټي ویب سایټونو له لارې او همدارنګه د ځینو کتابونو له لارې د هغه ژوند په بشپړه توګه مطالعه کړي. تر بیا مو په بخښنه کې خدای سپارم، ښې چارې.